له پاکستان سره د امنیتي تړون د رامنځته کېدو ګنګوسې او پاکستان خوله پرانیسته. سفیر یې احضار او د محب خبرې یې بې بندوباره وبللې. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، ستړي مشئ. پام وکړئ دوه ډېرو مهمو خبرونو ته. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمي خلیلزاد په خپله مرکه کې ویلي دوی برټانیا ته دنده سپارلې چې پاکستان او افغانستان سره نږدې کړي. تر دې وړاندې هم ځینو رسنیو د پاکستان او برټانوي نظامیانو د راتګ په اړه ویلي وه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نظامي همکاریو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي چې د انګریزانو په منځګړیتوب له پاکستان سره شرمناکې معاملې روانې دي او پاکستان خوله پرانیسته. سفیر یې احضار او د محب خبرې یې بې بندوباره وبللې. وروسته له هغه چې پاکستاني چارواکو وویل د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر حمدالله محب څرګندونو غوسه کړي او په ځواب پسې ګرځي، نن یې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او د ډاکټر حمدالله محب څرګندونې نه یوازې بې اساسه بلکې بې بندوباره بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ته خپل شکایت په لیکلې بڼه سپارلی دی او داسې ښایي چې لا هم غوسه نه ده سړه شوې. دغه وزارت وایي د ډاکټر حمدالله محب خبرو قهرولې دي او دوی په دې باور دي چې دغسې څرګندونې پرته له دې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې کړي بله پایله نه لري. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.